الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما شاء الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وولده والناس أجمعين. أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه من كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادر محترم و مکرم خطیب و پیشمان جامع مسجد اعلی عزت مآب عالی جناب حضرت علامہ محمد الطاف صاحب دامت برکاتهم و قیودهم. برادر محترم و مکرم عزت مآب عالی جناب عالم بدل و بنجد حضرت علامہ احسان اللہ صاحب القادری دامت برکاتهم
برادر محترم و مکرم عالم بے و نظیر عزت مآب عالی جناب حضرت علامہ شریف صاحب، برادر محترم محمد عمران چشتی صاحب، دلری و نزدینا اگر تعداد کی راغلی درنو میمن اور دردی خوریجی علاقی اسیدن کو مختلو نرگیانوں شراب بالخصوص نبی خوریجی در من سے در بخزمان سے کی کریم وبالمؤمنین رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میں پلتا راغلی درنو ملمن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاڑا خیص آمین الحمدللہ دبی خلقی زبدی رضمون چستاسم افراد ملنی کسار کردی زبدی سوائی معروف دے چیزا مخام مغلق تناسل دی علماء مسترادلے اور الحمدللہ دا کل علماء دا وجی مسئلہ ناشی جناب زمین سے سرد اقبل روح سرد اقبل بچون تشریف فرمانے تاثر آگلی اللہ نے ساثر اخلاص ساثر محمد اللہ قبول و آمین آمین دیکھ شک مشترے چی دیسیتا دے بل صاحب نصر جنرل محمد کریم خان ہم راگلے دے داکشا کو دے ملو دے وہ زبدی فقر کو چیدل زمان مرشد پاک حضرت قبلہ سیدی و مرشدی و مولائی حضرت قبلہ فردوس خان بابی سے محمد نبی نے جنت پاک بار تشریف پوری کرے نا ماشاءاللہ تو معلوم آنا سے جنتا بادشاہان ہم راگی اور درویشان ہم راگی سبحان اللہ کبھی والد محترم اللہ جل جلالہ کی پقور بانی کلو باران کی دے اردیر رسول صبر و تازہ قدموں کے اردیر دینا دے دوستان دے قانون دششتیین مبارک و پہلوان ہوئی دے جناب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دربار تدبیر نے پیدن کرے اور ابو السلام کرے اللہ جل جلالہ دل خلق و دل کے بخوار دل کا خلق محبت ہے جو زیادہ عالم پیدا کرے دے دا دل وی ہمت دے ہوئے کہ موت آدیش موت آوچی ایزل نزی عشر سلام واقعو دخبے پدار مشراکر جو تو مسترے شو و داخل چی دوخی مخواقی نسلی کی نا دخل جیب لگا اللہ جنہ متاثر بیکار کی ہر غالی کی کہ دائیو خبر اسلاف الدین کی بھی کہ رجل اول شریف تیر شو خدا دن ایمان دے کہ رد ختم شد ذکر مصطفیٰ نہ ختمی کہ رد ختم شد ذکر مصطفیٰ نہ ختمی دا نہ ختمی دو والا ذکر دے اور دا نازی متحرس پر لے دے کہ شمسی سال پر لے شمسی کال پر لے خاموش ہے فآورد بھی نظمت آباد و شبہ آباد ہوئی اور کہ فآورد بھی نظمت وچر پاکی شما لویا صاحبی کی بیاسمت نظر ہوئی بیاستا سے پسند نکی دا ہر موسم نے پارا یہ اخبر وقت بھی آگے وقت آگے موسم رانسی لکہ مثال کا طور ذی الحجی تو کوئی چکر ذی الحجی میاش لگی داغے روان دی دو میاش ایتری میاش دمخی خلقیوں کو بیٹی پیسی کے بکری شورت الحج رامانی کسی اللہ نقول سلامین اللہ نبتاقا ورسل اللہ سرد اللہ بدغ میاش حج مبارکی خیر بدل ایام کے اللہ جل جلالہ حج احکامی
دا غیر لپاره ذهن شرط دی او مکان شرط دی او زمان شرط دی دغه رنګ رمضان شریف اندر چې دا یو ضرب دی الله پاک روزه خلا نو دغه فریضه په بل میاشت کې نه ادا کیږي لہذا او یو ربیع الاول شریف دی پدې کې الله جل جلاله د سرور کونین ذکر عام کی پسمو په غرب او جاو په جمعات لالو کوسو کې پروډونو باندې کور پکور د سرور کونین تاجدار حرم دنیا ته د تشریف اوري په حواله باندې خلق د مینې او د محبت اظهار کوي یو خبر مستاس زین تراولم کم سپرلے چی انگریزی کال کے راتی نو اغا سپرلے پا جمی کی نوی پا جمی کی ستاسو دا بوٹی چیز آوشی پا دی کی پانی نوی خزان پی راغلے وی خبر آبانی رسی جی او بیاد آگے سپرلی اثر ترسا وقت پوری ہوئی بیا پہ خزان راشی یو د سرور کونین تاجدار حرم راتلو سره اغس پرلے راغلے دے چه دغس پرلے پا جیبی کم راندی او پوڑی کم رازی دغس پرلے پا خزان کم راندی او پا حاف وسم بہار دے دبتاسو یو مثال درکم دا مشران ناسی دی پوڑی کم پرزی روجی نیولی بی پا جیمی کے بے فرضی روجی نیولی بی پا بہار کے بے فرضی روجی نیولی بی پا خزان کے بے نیولی بی نسنگ چے دا رمضان شریف پا ٹھول کال کے تاویگی نگا رنگ دا ربیع الاول شریف اللہ جل جلالو پا دا ٹھول کال بانے تقسیم کرے دے نو دا سمیاش نشتا او دا سے موسم نشت جی پاگی کے ربیع الاول شریف نرازی یو مسئلہ شوا دویم مسئلہ کل چیز پر لے راشی او ستاسو پا علاقہ کی خمدی داری او بوٹے میوم نسی او اگر سورے مرکی او بیائی اس پر لے راشی پاگی کے اگر بوٹے غش پاتشی او گر چاپیر بوٹے ٹول شنشی گلو نونی سی میوونی سی نو دا کم بوٹے چی غش پاتی شو نو تب دتا گوری چی سپرلے نشتا آواز رانا گئی تب دا غش بوٹی تا گوری چی سپرلے نرے آراغلے نا سپرلے شتا خدا بوٹے نا جوڑا شوے دے دی بوٹی چی سو مسئلہ دا دے یا تندر والے دے او یا دا تحقیقت میں بیماری لگے دلے دا پا دغی حوالہ باندے دا دا ربیع الاول میاشی کا مددہ دا مسلمانان اس پر لے سنگ چی دا دنیا پس پر لی باندے اسمک او بوٹی آبادی گی دا سے پردیس پر لی دا مسلمانان رون و ایمان تازکی گی پا دغی حوالہ باندے یو خبر تاسو تبلو کم کہ تاسو ہندوستان تلاڑ شئی کہ تاسو دا دنیا ہر گوٹ تلاڑ شئی نو تاسو تبیو غیر مسلم دو نو چی گنی تاسو پیغمبر پیدا شوے ندے دادا سر گورے ہر سڑے منی چاگا خیری پیغمبر پیدا شوے دے علاوہ دیو سو حرامیانو نے چنگو تاسو تا قادیانیانو آئیو چاگا قرآن کریم دا وجود ناو دا دی دا آیاتونو نو منکر دی اگا زمون پنیس کافران دی خبر بانے خوبا پوئے گئے اصل مسئلہ دا سرور کونین پا پیدایش نہ دا چی گی پیدا شوے نہ دے اصل مسئلہ بغزمی لالا کہ پدی جماعت کی علامہ محمد الطاف سے چھے دا رنگینے لگولی دی اصل مسئلہ دا دینا دا تاثر پدی سوک انکار نہ کئی چی گنی زموستا پیغمبر پیدا شوے نہ دے کو صرف مسئلہ برتدا جوڑی کہ پیغمبر دے پیدا شوے دے خودی سی ضرورت ضرورت نیشتے دے پر پیغمبر دومرا خوشحالی مکوا مونگ دا خبر کو او خبر با پلویو دماغو باندی اخلو پا کلاو دماغو بے اخلو تنگ نظرین بکار ناخلو دا تعصب نبکار ناخلو پاکستان کے
د هر لیډر د پاره په لکونو خلک روډونو ته روزي که نه روزي یا او وایو یا نه وایي د هر لیډر د پاره په لکونو خلک روډونو ته روزي جنډې ورسره اواز رانغی جنډې ورسره د دې ځنه تر اسلام آباد د اسلام آباد تر بلوچستان د اسلام آباد تر ډر اسماعیل خان د اسلام آباد تر دل خار او رباط پورې تیمرګر پورې د اسلام آباد تر منګور پورې تر بحرین کالام پورې ټول روډونو ته خلک روزي جنډې ورسره دا څه وجه شوې ده د خپل لیډر سره د مینې اظهار کوي چې زموږ لیډر به وروسته مري او موږ به پرې وړاندې مرو زه وایم چې ته د هغه لیډر دپاره روزي چې نه تا ته ماضي معلومه ده نه ستا ته حال معلوم دی او نه تا ته مستقبل معلوم دی او ته پې باندې دومره ماینې نو ما په تا اعتراض نه دی کړی که ستا په جلوس کې په سوونو جنډې روانې زم خیر دی دا د دې مینه ده که د بل لیډر په جلوس کې په سوونو جنډې روانې وي زم خیر دی دا د دې د خپل لیډر سره مینه ده نو زه دا وایم چې ستا د دې ملک دا لیډران نه دي او د ټولې دنیا دا بادشاهان ټول سړی را یوځای کړي او دا قید جهان د قدمونو ته لوګي کړي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونو ته لوګي کړي وایا چې ته د خپل لیډر لپاره ملک اړه غړې کې موږ الحمدلله که جنډه را سره ده که شراغان می لګولې دي که سیری می لګولې دي الحمدلله د هغه عظیم پیغمبر په محبت کې ما او هغه سره د مینې اظهار کوم چې هغه کله دنیا ته تشریف راوړو نو په لکونو خوشحالۍ دي امت له راوړي دي کني دي راوړي تاسو مال جواب رانه کړ راوړي دي کني دي راوړي او په دې باندې مې پوه کوي او ورځ د قیامت باندې یا اولاک سړي زرا انبیاء الله جل جلاله دی دنیا ترانی دلی آدم علیہ السلام نرافالا عیسیٰ علیہ السلام پوری 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ جل جلالہ دنیا ترانی گلی داغین باوجود گلنو خلق و قوم ته تبلیغ کړي دي دا الله وحدانیت بیان کړي دي خپل رسالت و تړه وړاندې خو دې چا چې هغه وخت الله او دا الله د نبی منلی دي اگا خلق جنتیان دے اگا خلق جی جنتیان دے او چې کله د هغوی قوم یو خبره منلی نه ده نوح علیہ السلام موجود په قوم عذاب راغی ابراہیم علیہ السلام موجود قوم عذاب راغے لوط علیہ السلام موجود قوم عذاب راغے شعیب علیہ السلام موجود قوم عذاب راغے ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام دور یو دی خدا یو زمانه ده ځکه چې په کوم اور د نوح د لوط علیہ السلام په قوم باندې الله طوفان نازلو او خرابولی فرشتي د خیستو هلکانو په شکل کې راغلی وي فرشتي د خیستو هلکانو
په شکل کې راغلو رښتیا ووایئ تاسو له قرآن ولټوئ هلک چې د هلک سره ژوند تیری ستاسو د سترګو د حیايي نو الله یې برداشت کوي مال جواب راکړي د لوط علیه السلام قوم په څه تباه په دې نو تباه شوی او نن موږ داسې حال راغی چې الله دې زموږ په ژوند داسې بل نه پاس کوي چې هلک به د هلک سره نکاح تړي دا قسم له خبرې روانې دي اور هغې ګلونو اورئ لوط علیہ السلام موجود لوط علیہ السلام په قوم عذاب راغی موسیٰ علیہ السلام موجود موسیٰ علیہ السلام په قوم باندې عذاب راغی شعیب علیہ السلام په قوم باندې عذاب راغی داسې پسونو انبیاء موجود په قوم میں عذاب راغی خود مدینی منوری د جانان نلوگی شما چې کله حضور مبارک دنیا ته تشریف راوړ او د آمینې ابۍ په غېږ کې سترګې وغړولې څه لوی شخصیت دی دا قید جهان ذات اقدس ٹھیک دے جی تاسو ماته متوجه دا مولانا صاحب ته ماته متوجه هر نکورا دی ګلو اورئ کله چې د مدینې منورې جانا دنیا ته راځي دغه خو دومره لویه جولۍ ده دغه د رحمت د وجې نه د آدم علیه السلام دعا قبول شوې ده د سرور کونین د برکت الله نوح علیه السلام طوفان نه بچ کړی دی دغه د برکت ګلونو ابراہیم علیہ السلام اور نہ بشوے دے دمرا خیر دے چی آغا خیر انبیاء تم ملو شوے دے نو اللہ رب الجلال جی کل سروری کونے دنیا کرانی گی مولا کریم فرمائیو وما ارسلناک الا رحمة للعالمين سبحان اللہ 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 دا ډیر عظیم انسان محفل دے چې یو سیکنډ هم ته بار تیر کا په تصور کې دغه ضایع شو که د خدای په کور کې هم ناست دي ټیک د بخنه خو به وشي انعام نه به محرومه شي بخنه خو به وشي پاس خو بشي اپوزیشن به وانخلي دا د دماغو مکمل حاضری غواړي د خلکو چې دی ماحول کې نن دا خوشحالي جوړه کړې ده په کار دي چې موږ سره په خوشحالۍ کې مکمل ملګري شو او یو ټیم ستانه ضایع نشي ولې کم ژوند چې د الله د محبت نه بغیر وي کم ژوند چې د سرور کونین د محبت نه بغیر وي نو ضایع کیږي څه کیږي جی بے مقصد نیتی ولی د انسان د ژوند مقصد چې دی هغه د الله رضا ده او د الله رضا چې کومه ده هغه د سرور کونین په رضا کې ده بس چې حضور دې رضا که الله رضا شو او چې حضور دې خفه که چې حضور دې خفه که الله دې موږ خپل محبوب نه خفه کوي اللہ رب الجلال جل جلالہ فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
اے زما محبوبہ تمونگ لے لے گلے مگر منگ عالمین دپار رحمت لے گلے. اس دایو گیلا صوبدی دیکھ دا اوبدی صاحب و زتا تویم چه سیتا سے اوکس را پاسی و دا پا دی جماعت پا دی خلق کو تقسیم کئی دا اوبرا تخکاری چه زیو صاحب تیم چه دا اوبرا والو پا دی خلق کو تقسیم کنا سرے بما تسوئی آواز رانا گئی وہ شیشا جواب رکھا خودے دی دوارا جہانا خیستا کی او جزر تیم چه وش او دری ٹینکر راوالا پا دی غریجی کی تقسیم کا تباوے مولانا سے کمی دی آواز رانا گئی او جزر تیم چه ستاسو پا دی کلی کی دا ڈیم جوڑی کی دا ڈیم نا پہ خور تی یو دتری نیرہ راتیر کا تباوے مولانا سے دا با کمی دی دا طالب پہ خور تا ندر رسی اوائے دا عالمین دا پارا چه اللہ رحمت را لیگی ہوئے چه دا دپا جوڑی کے بخیر سمرہ پروت کی دا دپا دی جوڑی کے بدومر رحمت پروت کی چه دا عرش نوالا فرش پھورے دا کائنات زری زری تبدد دا رحمت نا خیر ملائی دا سر دومر خیر دے پا دی جوڑی کے عقائد و جہان پا دی جوڑی کی دمر خیر دے ولے عقائد و جہان فرمائی انما انا قاسم واللہ یعطی عقائد و جہان فرمائی کہ دا خیر ورکول والا رب دے خیر ورکول والا مولا بخیر سوک را کئی آواز رانا گئے مولا بخیر اللہ را کئی حضور فرمائی کو رہے دا خیر بیا سے تقسیم ہوگا دا خیر بیا اول دا خیر دا سرور کونین دربار رسالت تارا دی دربار رسالت تارا دی دا پاکستان بادشاہ تا تمرا فنڈشی ملاوے دے چاگہ دی پہ ایشیا سنبھالے کی بیا دا ایشیا جل سکتی تا تمرا فنڈشی ملاوے دے چاگہ دی پہ یورپ سنبھال کی دے کائنات لا دمر لوئی شخصیت پکار دے کہ دا غب جولی کے دمر خیر نہیں رب فرمائی عقائد و جان فرمائی کہ اول اللہ دا خیر مال رولی گی دے زب مخلوق بانے تقسیم ہو انما انا قاسم واللہ یعطی عقائد و جان فرمائی بے شک اللہ خیر مال را کیوں دی بیا پا خلقو باندی زب تقسیم ان کے امام اللہ جل جلالہ دی دخپل دربارنا د سرور کونین پا تو فیل منگلا خیر راکی قرآن دلنو رئی دہاغی ہر پیغمبر نامنل کی اسم پدی دنیا کشت دلنو دا سی خلقشت چی پیغمبران نمانی آواز رانا گئے دا سے خلقشت چی پیغمبران ٹھیک دے جی دا سے خلقشت چی دا اللہ ذات نمانی جی شتا دے پا دی ازمک بانے زنا لگا دا کڑیرہ دا اغلاگانے لگی دی کڑیری دا اللہ نا فرمانی لگا دا کڑیرہ دا ام پا دی نا فرمانی ام دا کافر چی پا دی ماحول کڑیرہ دی دا یورپ پا دا ملکونو کی پا دی مقدس مکہ بانے غیر مسلم کلچ دے دی اوران دی آباو اجدادو او اغین بگولو شونو بیزوگانو شادوگان با خنجیران باتی جوڑ شول او ماغ عقیدہ بانے دا غیر مسلم را روان دی نمی گناہتے نپاتی تھی کہ خیر دے مسلمانانو مصرفہ کی ملگریو غلا پا مسلمانانو کنن وقتی بلا باز خلص تے غلا کئی جواری کئی ڈاکہ کئی زنا کئی بدکاری کئی گانا کئی سدخوری کئی دا خو بیلا خبر دا چی مونگ دا میلاد مصطفیٰ پا موقع بانے دعوائیو چاگا دا تی دورو دا تی جہالت وقتو چی پلارانو بخبولی نونخ خولی دا موری دلی کنی دیوری دلی آگا کسان پشمارو زبر تپدی تاریخ کیوں خیر چی نن سباب
پسونو نه پزرګونو داسې پلاران شته چې خپلې لوڼې وژلي دي کني دي وژلي مال اواز رانغی داسې پزرګونو لوڼه به درته وښیم چې خپل پلاران یې وژلي دي داسې لوڼه به درته وښیم چې لوڼه یې وژلي دي داسې ښځې به درته په تاریخ کې خلکو ښیي چې خاوندان یې وژلي دي داسې خاوندان شته جي خپلې ښځې یې وژلي دي ته ما ته داسې وښایه چې کم مرګ دی چې تا نه پاتې شوی دی خو ما او تا به نه کړې ستا بل نور به کړی لیکن زه په دې حیران یم هغه ټایم کې خو قرآن هم نو نازل شوی هغه ټایم کې خو سرور کونین هم دنیا ته تشریف نو راوړی خو چې کله قرآن نو صاحب قرآن نو په هغې قومونو باندې به عذاب راتللو نن هغه ګناهونه هم شته د خدای نافرماني هم شته د الله د ذات نه منل هم شته خو تاسو چې ته واورېده چې په دې علاقه کې د چا شکل بدل شو دا مو واورېده د چا شکل بدل شه دا وجه څه ده د دې هغه اصل راز معلوم کوي چې هغه وجه څه ده زما خو پیغمبر دی ما خو په ایمان راوړی دی نظرن چې دا نور خلکو دا شکل ولې نه بدلیږي پکار دی چې د دوی د پلانانو شکلونه بدل شي د دوی پلانان ابا وای دا تباه کړي په هغه عذابونه راغلي او دوی ته الہ العالمین هېڅ هم نه وایي نو مولا کریم فرمایي چې اصل وجه دا ده چې هغه قومونو باندې ځکه عذاب راتله چې هغې کې زما محبوب نه هغه کې زما محمد رسول الله مولانا صاحب دا سیدا ډېرې مولانا صاحب دي سلام ده عبدالرشید صاحب تاسو وخت ډېر ګرم مقتدیان وخه الله دې په خوشاله کا امین په وایي او د بغزمی لاله او کخيري ملمشو من صلاتي په زمانو نه پاتې کیږي د بز ځان رسول کخيري ان شاء الله کخيري ولی دې زما د مرشد خدمتونه کړې دي اراده ګونو وورای د مدینه منورې د جانان شقان وورای مولا کریم فرمای وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله الله محبوبا دو مغربم چې ما به خلکو باندې عذاب راوسته اوس پې نه راولم اوس پې باندې اوس پې نه راولم که د هغې نه ګناهونه زیات هم دي خو اوس پې عذاب نه راولم ولې وانت فیهم ځکه محبوبه ته پکې موجود دي ستا د وجې نه د دې خلکو ته هېڅ هم نه وایم هېڅ هم نه وایم اللہ رب الجلال نوح علیہ السلام تو فرمائے اے زما پیغمبرا قوم تدیو آیا کہ زما عبادت موکون جنت نبدر کما او کہ گناہونا موکون پا جہنم بمسید ما اللہ رب الجلال ابراہیم علیہ السلام تم وحیرالی قوم تدیو آیا کہ زما عبادت و بندگی مکن خوشحال بدر کو او کہ گناہ جو کہ جہنم تبد برزوما موسیٰ علیہ السلام تا اللہ رب جلال وحی کی اے زما کلیمہ قوم تجو آیا کہ زما بندگی کو لو بے بخم او کہ زمانہ فرمانی اکڑلا دنیا کی مولا شکلم بدل کم عذابم پیراولم جہنم تبیولے گما وچکل دا مدینی منورین جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار جبریل علیہ السلام رالی محبوبا امت جو آیا کدیک اعمال اکڑلو نو عبید لبخما او تو گناہ کے نوشوا بخن جو وارد میں ابخما بخن جو واری آواز بیامران گئے الطائف
ताइब मिन अज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। द गुनाह न तौबा विस्तुन के दासे रिश्तिया तौबा गोरे संग तौबा जी रिश्तिया तौबा से तो हुई बिया अगर तरफ था नजम कम तरफ दे जे मा गुनाह बिया बदी गुनाह तरफ न वरजम दी तौबा वेले शी और तौबे माना द अल्लाह जल्ल जलालु ज़ात त रुजू कवल द अल्लाह जल्ल जलालु ज़ात ता रुजू कवल जे मौला बस कोई शवे ने पदगे बाप के राधे गुनुन गोरई सरवर कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मौला करीम फरमाई कुल इन कुंतुम तुहिब्बून हुआ हबीब जमा कशर तासु अल्लाह सर मीना कवे अल्लाह सर मीना कवे आवाज राना गे अल्लाह सरम पसो वजह मीना कऊ वजह सदा सबब सदे जे इंसान पैदा कमा दासमान नवाला दर्जन की पूरी द फजल नवाल तर जन्नत पूरी अल्लाह दा तमाम कायनात जमाद पार पैदा करे दे दाशपोरस दे मूल पैदा करी के जान पैदा करी अब पशपे सके बोले अगर पशपे खूब कैसे हाँ और दौरा दी यखनी की जिनवर पैदा करे दा शादा पार दी जमुंग द पार दी दावा हो के दार से जमा दी कच्चा दन तपू चित्त दशा द पारे और कदा तपू द चौके चित्त दशा द पारे द ब्या बस है यार पदी के बदल सोच को मा पदी की वजह से लग सोच को रब फरमाई बंदा उगरो आसमाना उस मखे अरब हा करोड़ हा इनामात और करम नवाले दा में हर सस्ता पर कदमों के गुरबुली दी दा हर सस्ता दी दा हर स हो बंदे को तब जमाए तब जमाए मादर बाने साना तब मौलाना से मुंगम दीदी की गुरु ने दी इंडिया के दे ना खस्ता खस्ता गुरु ने दी आगे किमशिन के वलाड़ दे लम्बा पटो के पचल की इंदवानु लंबर कई मालम जामाओ कपड़ा जामन और रोटे यार सरा कई बोली दे इंदवानु निश्त से कपमा इनाम करे अल दे पिंदु बानी चे इनाम करे दे या अल्लाह दोस्ताद कम इनाम शुक्रिया अदा खम अरे फरमाई के तदगा इनामात तगोरी वता सुबानी चे मा कम इनामात करी दी हर इनाम तो यो इनाम नरसी चगजात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दे तो रोटे यो जामियो कपड़े तम गोरा रोटे यो जामाओ कपड़े चिरे दस्ता खाइस न दे बदी सिर्फ स्ता हया जोड़ा दा स्ता खाइस शेरे अगर जमा बंदगी दा अगर जमा मीन दा जमा मोहब्बत ते अल्लाह तो मुंह बाने से कम इनामात करी दी हाँ अगर टूल इनाम सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात बाबरकाते हुआ पबल चेदा से इनाम करे दे कदामुले से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात बाबरकात रा करे जदी इनाम शुक्र अदा खा मुंदा अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु फरमाई महबूब तो आया कशरतास अल्लाह रब्बुल जलाल सरमी न कवई अल्लाह अल्लाह फत्तबिऊनी महबूब व इरशाद फरमाया कि जमा परम की रंग शही जमा परंग की रंग शहीदा रंग पजान उलगवा
ته ګوره چې بیا زه څه کوم ویغفر لکم ذنوبکم نو رب فرمایي یحببکم الله کله چې ته زما د محبوب په رنګ کې رنګ شوي نو رب فرمایي بیا په ما لازم دی چې زه تا ته ستاسو ګناهونه معاف کړم وعده ورسره وکړه محبوبه په قرآن باندې زما د بندګان مطمئن کړه چې یحببکم الله الله جل جلاله به تاسو سره مینه وکړي الله به تاسو سره مینه وکړي دا ټکي یو ځل بیا وایي الله به تاسو سره مینه خو پېژنې که نه پېژنې زه به درنه تپوس کوم چې بیا پکې ونښلئ ګورئ یو مینه ده او یو عشق دی یو مینه ده یو عشق دی او بیا د عشق نه چې واوړي نو اخوا بیا جنون دی لیونتوب دی اخوا څه شی دی جي لیونتوب دی الله اکبر اوس به ته ماته چې مولانا صاحب دا مینه څه ته وایي مینه تاسو پېژنئ مینه ګوره ځناور هم پېژني ښه څه شی پېژني اواز رانغې ستا په کور کې ساتلې شپې د کور د مالک سره مینه کوي که نه کوي ګډوره د چیلۍ بچی تا ته څه وایي چیلۍ بچي ته دی به راته وایي بغدمي لاله چیلۍ ورته وایي بچي ته بچی ووایي چې دا وساتي دا په خپل مالک پسې منډې وایي که نه وایي د ګډ بچی په خپل مالک پسې منډې وایي که نه وایي ولې چې هغه ولې یو ټیم دوه ګیا ورکړي خوله کې دی دا خپل مالک پېژني په خدای یقین وکړئ محبت څوک نه پېژني محبت خو دومره ړوند څیز دی دومره ړوند څیز دی چې بت ته وګوره او انسان چې دی هغه ته په سجده باندې پروت دی ولې په ده چا لرګی ایښی دی څه دی محبت ړوند کړی دی دی په محبت کې فنا شوی دی نو په محبت او عشق کې درته فرق ښیم خو تنګې کې به نه ګورې ښه تنګې کې خو نه خسر کې یې که نه لکه زما خپل انداز دی ګورې داسې نه چې بس راته کښېنه کوته کې لرګي راوالی زه به تاسو اول پوهیږم چې مینه څه ته وایي او عشق څه ته وایي عشق د خوشحال بابا یو درې شعر راته وایم بیا به پوه شئ ښه آغاز به د خوشحال بابا د شعرونو نه وکړو خوشحال بابا فرمائی ترک پیدا د خپلوان لرکنا ترک پیدا د خپلوان لرکنا زلفی چی ولول شی خپل یار لرکنا زلفی چی ولول شی پلار یاد کړي که یار یاد کړي دی هاي 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 کله کله دا دی چې پلار پاتې شو سړی یار واخلي که تاریخ کې داسې نه دي شوي اواز رانغی تاریخ کې داسې شوي دي که نه چې خلکو پلاران پرېښي دي او یا هسې نه چې ته ازبڼ کې یار لټې شي دا یار یادې دا نه ګورې هغه چې مدینه منوره کې اوسي هغه د نبیانو امام هغه چې مدینه منوره کې اوسېږي دا ته چې وایې چې ښکلو کې وفا نشته دا ته چې په چامین تاله به د زړه چولی داسې مه وایې چې ښکلو کې وفا نشته راځه زه دې داسې ښکلي سره اشنا کومه چې ټوله وفا وفا ده ټوله وفا وفا ده چې پلار دې وایي زه دې نه پېژنم او ته ورته چې زه خو ستا هغه بچی یم هغه غوریجي کې اوسېدم یا اسمان کې اوسېدم استاذ یم او هغې زه دې نه پېژنم او هغه دې چې بچی زه دې پلار یم ما ستا دپاره وړې چې مې نه پېژنده سفر او حضر مې نه پېژنده یاره بابا نه دې پېژنم چې کله په ورځ د قیامت باندې دا ټولې رشتې د یو بل نه وتښتي تاجدار حرم فرمایي چې کله امتي د میدان محشر کې په یو داسې موړ باندې ودرېږي چې ټول خپل خپلوان ته لاړ شي او دی یوازې پاتې شي عقاید الجهان فرمایي زه به دغه ټیم کې خپل امتي له لاس ورکوم زه به دغه ټیم کې خپل امتي له لاس ورکوم
ارادے دلنو اورئی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونی ندا یو عشقی سڑے پپلارم مینی کی زی پپلار مینی که مینی او پلار پزوی باندے رنگ جدا دے ٹھیک نه ده د محبت رنگ ورے د ښځې او د خاوند ترمنځ چې کوم محبت دی دا به ځای نه تقسیمیږي دا همدلته پاتې شه د پلار او د زوی محبت چې دی دا به ځای نه تقسیمیږي دا دلته پاتې شه لیکن کله کله داسې شوي دي ګلونو چې کله سړی په شامل شوی دی بے پلارم پا حضور قربانی مورم پا سروری کونیر قربانی زیم پا سروری کونیر قربانی خاندانم پا سروری کونیر قربانی کنا قربانی دا ہر سبق قربانی خلیقہ دغه به حکم منو چې استاد ډوغواړي ما خو تاسو چې کله سړی مینیږي دا سترګې الله کتوله پیدا کړي دي بغزمین لالا سله پیدا کړي دي دا یو سړی وګوري نو زړه ته ښکته کړي وایي دا سړی څنګه دی وایي دا طبیعت ته نه پرېوځي کیمره بل ځای کې سړی راواخلي دې ته وګوره نه کوي نه قبلوم بل سړی راواخلي زړه نه اخلي کله کله سترګې داسې ځای کې بانډه شي چې زړه وایي اوس د دې مخ نه سترګې مه اړوه اواز یې مینې رانغې بیا زړه وایي اوس د دې مخ نه سترګې مه اړوه که زما قرار غواړې او دلته ما ته دننه په دې پښتو کې دننه په دې وجود کې ماله آرام راکې او ماله خوشحالي راکې نو ګورې د دې مخ نه سترګې وانړې لکه حاجي بابا یو شعر کې ویلی دي ستا په جمال کې هو الله ښکاري جمال د مولا زه د جمال د مولا سو کړم تعبیر یا نبي سړی چې په چا مینېږي نو هغې څو وجې وي یا سړی ښایسته ډېر وي سړی جي تاسو چې جواب راکوي زه بیا خوشحالېږم یا سړی جي ښایسته ډېر وي نمبر 1 یا دا سړی کمال والی څه والی جي کمال والی یا د دې سړي اخلاق ښایسته وي څو خبرې شوې درې یا دې سړي تا سره په ژوند کې نیکي کړي وي هغه نیکي ده نه هېرېږي نه نو دا څلور خبرې چې کومې دي دا د محبت یا به سړی ښایسته وي یا به کمال والی وي یا به اخلاق ښایسته وي او یا به د چا سره په ژوند کې نیکي کړي وي نو چې چا در سره نیکي کړي او سړی اصل وي نو د چا نیکي نه هېروي اوس رښتیا ووایې د عقایدو جهان نه زیات څوک ښایسته شته د رسول الله مبارک نه زیات څوک ښایسته شته د سرور کونین عمر کمالات چا سره شته د سرور کونین تاجدار حرم په شان اخلاق د چا شته د جناب محمد رسول الله عمر احسانات په تا باندې په دې انسانیت په جامه کې بل چا کړي دي چې څومره احسانات په موږ باندې عقایدو جهان کړي دي موږ باندې ډېر احسانات نه دي کړي دي نو لہذا کته وې چې زه په ښایسته سړي مینېږم نو د حضور ذات دی کته لوی اخلاقو والا ګورم د حضور ذات دی کته وې کمالاتو والا ګورم د سرور کونین ذات دی او د دنیا ټولې نیکۍ چې راجمع کړې او ورځ د قیامت دغه یوې نیکۍ ته نه رسي چې سرور کونین تاجدار حرم به د الله حضور ته وړاندې کړي او د مولا کریم نه به اخلاص کړي دا لویه خبره ده اوس راځي دې باقي دوه خبرې واورئ
राधे गुरु रई सरवर कौने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस लगवले दे सहाबा किराम तेना गिरचा पेर लक दस्तूर पड़केदल हुजूर फरमाई अस्हाबी कन नजूम बिअयहिम इक्तदयतुम इक्तदयतुम जमा साहब किराम पशान दस्तूर दी नो को दस्तूर तो दशपू गुरु बाजे पके ढेर पड़की बाजे लागे ना लोगों ती कम पड़की और बाजे लागे ना ढेर कम पड़की दगारंग द सरवर कौने द सहाबो मिसाल दे दा सलोर पके दा से पड़की की दुनिया होता हैरान दा दा सलोर यारान दा से पड़की की दुनिया होता हैरान दा और दा शिकम सर निजी दादा से के मिसाल बतौर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु लक बिलाल खबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु लक साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु हां सरवार कौने मदीने मुनव्वरी जानान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा दे नो हुजूर मुबारक दा आदत हो कि दैबा पदई बस मुश्किलात न सहाबो तबे हल नवी सहाबो तबे जी हल नवी सरवार कौन है द मदीने मुनव्वरी जाना ल जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु रागे कि हुजूर अलैहि सलाम तेदा से हो कत्ल न जाबिर रजी अल्लाह ताला हो कूर तलाड़ और बीबी तो वही बीबी मानंद सरवर कौनन पदे मख मुबारक असरात उलीद और मा तहकारी दी रोटी न दखवड़ली दी रोटी न दखवड़ली हुजूर मुबारक शर्त हो गए दे लग तारीख याद हो लटाओ का ना तारीख लोगो लटाओ आयशा भाई फरमाई तर म्याश्त बमू करो और न बले द तर म्याश्त बमू करा और न बले द जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुली बीबी तो ओ फरमाइल बीबी जरब की द मदीने मुनव्वरी जाना न रोते हुक्मा कोर के सश्ते दे बीबी वता वही खावंदा यो बीजा वलाड़ा दा वो लक्षान ओड़ी दी जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु चाड़रा वाखस्तला बिजय हलाल का चाड़ी बशीर वर्कड़ला बशिया तासु को मजा मजा दबी नसर मल्लर कवई ज़दगदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसलाना हुजूर मुबारक न टेम राखलम ताजदार हरम पसी सहाबी रागे महबूबा कलगा मेहरबानगी के मुंह सर लाड़ शई यो सो कदम न मुकर के दे अख सरवर कोने पसी लाड़ जी दद जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ामन वलाड़ी रोर सर चाड़ पलास के दा कशरेर उर्वत वही जमारूरा न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुनकर रवान दे हुजूर अलैहि सलाम ने मुनकर तशरीफ रवड़ी ज़दत समलमा माद सरवर कौने पर मोहब्बत की हलाल का रोड पर सरपौन का खराब शशेदारों ने मरयू वाला चेदारों ने मरयू वाला अल्लाह मोर्ची बची तो कहती जी दादी सोक बचिया बची बरा कोठे तो कहती जी चे कोठे तो कहता मोर पसी कोठी तो कहता
दे पशाशात लुलु दा बल बचे द कमरे न लाने रा प्रियवत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन द्वाड़ा जामन पयोरस मृश्वल द्वाड़ा शहीदान शवल खुजत दगे मोर हिम्मत सलाम को अज़द दगे तोर सर हिम अल्लाह कम खाना को पखुदे यकीन हो गई हिम्मत सलाम को हिम्मत था यो यो बचे रौड़ी कोटकी पकड़ की अजई द्वाड़ा जामन पकड़ के वाचफल सादर पेद बरो वड़ूलू लाड़ तरकारी बांध का होड़ी वाग गिला कटवई पर ओर बाने की खोदला तंदूरे लंबकड़ू कल कटवई लड़ादी कल तंदूर लड़ादी पैर की कमरे तवर्शी दब छो न सादर लिरकी वत उजाड़ी दब छो न सादर लिरकी द्वाड़ू जामुन तो उजाड़ी या पे बान सादर रावाची तरकारी तैयार अश्वला रोटी तैयार शुआ दगने दमनी मुनवरी जाना न सहाबी सदरा रवान शुरू नचे द जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ताकायदो जिहान रो रसेद जिब्रील अलैहिस्सलाम रावे कि महबूबा रब फरमाई कि द जाबिर द बचो पुख्तन औका रब फरमाई कि द जाबिर रजी अल्लाह ताला हो द बचो पुख्तन औका सवारी कौने ददन तशरीफी ओलू ताजदार हरम त दस्तरखान वड़ीदलू हुजूर सलाम तो मिल जाबेरा स्ता बशी खुच जुमा तराशी ما سره دومره په مینه ناس وي چې زه ستا د بچو محبت ته حیران شم خو عجیبه اتفاق دی چې زه نن تاسو کره راغلی یم ستا بچي ما ته نن ونه درېده ستا بچي ما نه رانله د جابر رضی الله تعالی عنہ کی چې په خدای یقین وکړه الله پیغمبره ما چې ته کله کو تاسو کور ته راوستې ما نه بچي شوي وي ما خپل اولاد ارشوه دي دا خو خو چې راته مو یاد کو جابر رضی الله تعالی عنہ کور تراغه بیبی ته وای دما بیبی دارا دوایا ما د بچو پوڑا نثار وے حلال ک چاڑ میں ول لاس کے ور کړلا او ما وته ویل چې محمد رسول الله پس زما دا ولې نن غیب شوی ای خو نن دومره خوشاله چې مونږ کړه د الله محبوب را روان دي دومره خوشاله دواړه نشته دي به خاوند خیر دی وبشي د الله محبوب مل مشوي دي روټي اخري بیا به خبرې کو وینه حضور السلام بغیر دا غینه روټي نه خوري تاجدار حرم وچ مال بشیرا والا وی اراده چې دته خیر چې کمرې ته رانه نه استو د بچو نه وت صادر لري ک د جابر رضی الله تعالی عنہ دخلینه کړی کو اتا چې مولا دواله زامن په یو ورځ او په داسې ورځ رانه واغستو چې نن ماستا محبوب خپل کور ته راوستلی دی هغه بغیر زما د بچو نه روټۍ نه خوري او زه دې نن د دواړو بچو نه خلاص کم مولا کریم زه ستا پر لاره لیما خو زما محبوب بهر انتظار کوي زه به محمد رسول الله ته څه ویما
लग साथ तेरे शो जाबिर रदी अल्लाह ताला हो रहा गए द्वाड़ स्तरगी स्त्री हुई चे जाबिरा भले से चल शेवे दे या रसूल अल्लाह कफराना नशी जमा बची पर खूब वर्गली दी और पर डीर जो खूब वर्गली दी तास रोटे उमरी ब्याबा दागी मालूमातों को खैर दे सवारी कौने द मदीने मुनव्वरे जानान ताजदार हरम तो फरमाए जाबिरा संग खूब आने वाले वे या रसूल अल्लाह बदा से खूब वर्गली दी कज़वत डीर आवाज़ कबरा पाप लिसी सरवर कौने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौल पमीनो आए योजल बबियावाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए लाड़ सा बचूं दी हुआ आया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुबारक द्वार गुखलिया बचो तो वह हुजूर मुबारक फरमाए शराश है हुजूर मुबारक फरमाए शिदवाड़ा राशे द्वाड़ा सहाबो अकीदीम खेस्तवे मौलाना से अकीदी खेस्तवे बदे पमंडश चे पमंडश लाड़ दमड़ो बचो सर तोदरे दो दमड़ो बचो सर तोदरे दो चे बचो अकायदुल जहान फरमाए शिमाल देराशी आवाज अमीन यरा न गए अकायदुल जहान फरमाए शिमाल देराशी कुछ जाबिर रजी अल्लाह ताला फरमाए चाक़ायदुल जहान द्वारा गुफ्तलिए बल रिवायत के रागी के कम थे मकायदुल जहान दरवाजी तरौर से दो जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे और अकायदुल जहान दास की चिमा महबूबा रब फरमाई कि दन जमान सवार ज़मीन रखो अकायदुल जहान रब तला सुना पूर तक या अल्लाह जद जाबिर पर जख्मी रब्बानी पटकी लगावल वाणमा जाबिर रज़ी अल्लाह ताला हो बचो तो फरमाए बचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुवारी अल्लाह अकबर हुआ है फिदा खबर है कोला द्वाड़ बची द कट नरा पासे दल जमीन आवाज राना रे द्वाड़ बशीरा पासे दगदी द सरवर को ने दरबार तराख ओए कमाल देख करने दे मेहरबानी जी कमाल देख करने दे आवाज भी राना रे दा उलमा नासी दा टोल द्राना उलमा नासी द सरवर को ने दरबार ते जनाना रागा स्पिन सारे वा जवान जलमे से वर सर दे नो दा जे दे मोर तो विशी मोरी दा महबूब को मौलिद दा गोड़ी जात खस्ते ने पे ईमान रावड़म ए बच्चे चित्ते पे ईमान रावड़े सब पे ईमान रावड़म मोरो बची वारू द मदीने मनोवरी पे जाना ईमान रावड़ू ईमान पे रावड़ लसरजी बियाश काल बाद है द खुद जवान जलमेस वे मर्श जवान जलमेस वे जी चे मर्श नो दा जनाने सर तनास्ता दा मोरे चे मोरे सर तनास्ता दनो दा बुढ़ई वही ए दसमके दा आसमान मालिका मादरे सोश पे तो खुदायान प्री की दियो थमिया खस्ते मादरे सोश पे तो खुदायान प्री की दियो थमिया खस्ते मस्ताद महबूब पैगंबर लमनी वलीदा चिकला में तने बेजन डली हर सड़ीरू दुनिया डेरावा
خوشحالۍ ډېرې وې او زما د خوشحالو تعلق زما د بچي د ځوانۍ سره او ځوانو ما له بې دولتونه ګټل ما له بې پیسې ګټلې زما د جامې او د کپړې خیال مې ساته مولا کریمه زوی دې رانه واخسته په دې خفه نه یم خو مولا کریمه ګورې داسې وخت را باندې د ذلت را نشي او داسې وخت را باندې د غربت را نشي چې دا د بوتانو منلو والا را پوره ونه خاندي چې همدغه شان چې ښی تا د 300 شپېتو خدایانو بندګي پرېښوده او ته د الله وحدانیت منلو ته تیاره شوې همدغه شان سپېره ښی همدغه شان ذلیله ښی د خدای ګورې ما دې اواز نه بچو ساته دا خبرې چې زنانه واورېدي زر زر لاړې کورونو کې خاوندانو ته وې خاوندان د سرور کونین دربار ته راغلل اواز یې مینې رانغې صحابه حضور لا راغل چې یا رسول الله اتور سره خپل بچی ته ناسته ده او لګیا د جړا کوي چې مولا کریم زما دنیا دې زمانه واخسته زما دنیا لوټ شوه زما همدغه یو بچی پاتې و زه کونډه ښځه ومه تاجدار حرم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو شیبه خاموش و بعد داغې نه د مدینې منورې جانان جناب محمد رسول الله الله رسول جلال تلاسونه پورته کړله کریمه یو ځل بیا ووایې هیڅ کمی در سره نشته هیڅ کمی در سره نشته مولا کریمه دا بچی والا واپس ورکړه دا بچی والا واپس ورکړه او دې ټیم کې دې تختې ته اخېسته او سړي د کټ نه راودانګل دغه دی د محمد رسول الله دربار ته راغی او تاجدار حرم ورته وفرمیل بچیا ته به د مور خدمت کې تاریخ به دې خبره ګوارې چې د هغې نه وروسته دغه سړی څوک وایي چې 40 کاله ژوند دی او څوک چې 80 کاله ژوند دی او ده د خپلې ابۍ خدمت کړی دی دا ولې دا د سرور کونین د مینې کمال دی کمال دی که نه دی راځئ ګلونو واورئ آقا و مولا د مدینې منورې جانان تشریف فرمالې یو سړی د لرې نه را روان دی سړی داسې سړی دی چې یو خو 80 انسانان وژلي دي 80 جنکۍ وړې 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 معصومانانې وړې وړې بچۍ یې وژلې وي وړې وړې بچۍ یې وژلې وي رښتیا ووایه ای د غوریجي خلکو چېرته میږې مو لاس کې مړ کړی دی اواز رانغې چېرته میږي له مو لاس ورغلی دی هغه په خطا که خپو لاندې راشي بیا په ایمان وې میږی به مړ کړي مرۍ به وله خفه کړي ستا په دې زړه کې دا رحم د کوم ځای نه راغی دا هغه رحمت دی د سرور کونین چې الله په دې مخلوق باندې تقسیم کړی دی دا هغه رحمت دی د جناب محمد رسول الله چې الہ العالمین د سرور کونین په امت تقسیم کړی دی چې د دې کو په میږي باندې مرحم راځي نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ مصطفی دغه د مدینې منورې جانان لزما ما دې چاړي صفاتونه کړې دي مولانا سے تاسو ماته متوجي ہے تاسو متوجي ہے ما دې چا صفت کړې چې یو خسته ډېر دی یو قدردان ډېر دی یو خسته ډېر دی یو قدردان ډېر دی زما که د الله دی نبی زما قدر وکړ که د الله دی نبی زما زم تا خدای یو ځل راولی چې زما محبوب درته د قدر چل وښیي زما محبوب له د خدای راولی چې د قدر چل درته وښیي
गनीला शे मदीने मुनव्वरे ته چې څومره قدر دي کیږي دغه دې د مدینه منوره د جانان دربار لراغي سرور کون تاجدار حرم ترا مخامخ شلو آقا مولا د خپل وګو مبارک نصادر کسلو چې صادر کوس کو نو سړی ته دا سو غړو په دې سمکه باندې او هغه څوک دی هغه څوک دی چې وړي وړي ماشومانان اویا وجلې وي تحیت القلبی او اویا کاله د خدای نو منلې چې دا صادر وته دا سو غړو حضور مبارک او فرمایل راځه په دې صادر کېلا आवाज زمين رانغه راځه په دې صادر کېلا داغه چې دې صادر توقتن حضور مبارک طرز کوي اے صاحبہ دا سه صادر باندې خلق پی نکیږي ښا دا سه صادر خلق پسترګو پورې کوي دا سه صادر خلق پسترګو پورې کوي د مدینه منوره د جانان صادر مبارک راوا غستلو او چې کله په خپل سترګو باندې کی خودلو دسړه کړکۍ کولو شولا دسړه دروازې کولو شولې صادر لا پسترګو اخیرین چغه کې چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ایمان راوړلو هغه ګل چې ګلان در نشرمیږي هغه حسن خوبان در نشرمیږي چې د ناز خندا دی راشي پسرو لبو او جنت لکی رضوان در نشرمیږي زردیدار شمد تورو سترگو یارا چه دسترگو خاوندان در نشرمیگی زردیدار شمد زردیدار شمد تورو سترگو یارا چه دسترگو خاوندان در نشرمیگی چی دی زلفی زوبویم دو دا قیدو جهان زلفی یادوم او چې څوک په ماینی دا به حکیم صاحب سره په आवाज کې ملګری کیږي ښا چې دې سبحان الله وي تاسو به مسره وایي ښا خدای به یو ځل اوین به تاسو یو پیژنئ چې دی زلفی 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 بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه چد زلفی پجبین کل خوریشی هم اخدولی دا کنعان در نشرمیگی زدیزار شما زدیزار شما دا طول سترگو یارا چه دسترگو خواندان در نشرمیگی که بسر دی تای دا خطلی ربوت کو دزړ سره مرسلان در نشرمیږي پوړا
चिश्ता सना सिफत्री द हसीन सी जुबान दर नशर पवड़ा पवड़ा जब चिश्ता सना सिफत्री द हसीन सी जुबान दर नशर सरदार नबी कल्ला बदर जमान सरदार नबी सरदार नबी कल्ला बदर जमान सरदार नबी समा बदर सरदार वजीरी अरमानुल्ला सरदार नबी व सरदार नबी कल्ला बदर जमान कमर तमाम लरी बुलंदाए गरब पधर की कदर मलदाए कमर तमाम लरी बुलंदाए गरब पधर की कदर मलदाए मौला निकली मखुर आज सी बदला सरदार नबी सरदार नबी कला बदल जमान सरदार नबी कला बदल जमान सम बजरस्ता दरौदी अरमानुल्लाह सरदार नबी व सरदार नबी कला बदल जमान सरदार नबी कला बदल जमान अब मुकद्दस कि तो नबियाना दवारस्ता शुभ दरियाना तशवी इमाम दर बसी उदरी दर सफना सरदार नबी व सरदार नबी कला बदल जमान सरदार नबी कला बदल जमान समा बदरस्ता दरौदी अरमानुल्लाह सरदार नबी व सरदार नबी कला बदल जमान सरदार नबी कला बदल जमान लाड़ी पूरता पास असमानता व्याद असमान नलम कांता या रसूल लाड़ी पूरता पास असमानता व्याद असमान नलम कांता कड़ी दादा पकल्ला सारा राजुना
सरदार नबी मोहम्मद शफी का उमर मानाए वद मदीने खिस्त जानाना तासु टूर सुभान अल्लाह है मोहम्मद शफी का उमर मानाए वद मदीने खिस्त जानाना ज़म्या दीगी स्ताफिया दीगी दशाया दीगी दशा दीगी ला चत के बस دا ستا مقتدیان زړه کسنه ما لکه اخلاص سبحان الله وای زما یادېږي ماشاءالله ماشاءالله ستاسو یادېږي د چا یادېږي زړه کې صبرېږي همیش یریږي زما یادېږي مدینې د مخیل الناس وسردار نبی تر نظر شوا بیا مشکل ده کمی دغه قرار راغی زب خوری د لحد ځان نه گزار کما کمی ناسا پاشنا په مزار راغی لړو وخی مل مسیاب ولا ورکما کده یار دلو رکلره بار لاغی ټول جهان بهید یو سرلو کې کما کپلاس نیت زلفو یو تار لاغی ټول ژوند می صدقه ده هغه چاشا کچاویر راک چیار راگی زحسین پسرمان نحساری گما کمی مخلد بینی بازار راگی اخلاص سبحان اللہ ہمارا مجنون مقابل خدرو شریف ہوا ہے خواہ دا دا مجنون او زمون مقابلہ دا مجنون پا لیلا میں و من پا مصطفیٰ میں اس خبر اخلاص دا اگر صحابہ قلوی خلق کی من بخبر زان یاد کو تا پا لیلا ما مونږ ځان خبره کوو اخو لوی خلک دي د هغې د خاطره خو به الله مونږ بخي خو یو خبره ته کوم نه خبره خو سر ته ورسوم که نه که نه پځې پرېږدم دا خبره سر ته ورسوم که نه نات که نات مخکې ووایم ماشاءالله ماشاءالله تاسو ماشاءالله وایئ جي زه دې ستاسو ځل بیا شکریه ادا کوم جي تاسو مت وایئ الله مسجد جل جلاله مسجد او دنیا دعا احسان الله صاحب شکریه ادا کا الله د تاسو دین او دنیا د ټولو خیسته کی بغزمی لالا خدای په خپل بچو خوشاله کا خدای په خپل رونو خوشاله کا
او تاسو ته دعا کوم خدای مو جن او دنیا دواړه خیسته کا دا یو ناز شریف دی دا ویما خدا غي نه وړاندې دا خبر لګه سر ته ورسوم زه تاسو صرف دومره ویم چې څوک حضور ته را نږدې شوي دي آیا هغه خلک خدای خفه کړی دی اواز رانغی کم خلک دا ورته خبره وکړه ته اوس ما لريږي کې د ما خوا کې کېناستو خو یو یریدل دی لږ لاس دی داسې ده کم خلک چې زما حضور ته را نږدې شوي دي که د دنیا مشکل هم آسان شوی دی او که آخرت مشکل دی هم آسان شوی دی ٹھیک نه دی جی د چې سړي د عقاید او جهان دا صادر په دې مخ پورې ونیو ایمان یې راوړ چې ایمان یې راوړ نو بیا حضور مبارک تار کې چې محبوبه زما مازی خو ډېره کړکېچه نه ده زما مازی ډېره کمزورې ده پښې ولې ما په تېر ژوند کې رب نه دی پېژندلی رحم مې نه دی پېژندلی کرم مې نه دی پېژندلی احسان مې نه دی پېژندلی ما خو وړې وړې ماشومانان یې وژلي دي او اویا کاله ما د رب الوهیت نه دی منلی رب العزال جبریل علیه السلام راولېږل چې محبوبه بس چې تاله راغې ما هر څه وربخلي دي چې تاله راغې ما هر څه وربخلي دي بس تا محبت کې چې راغې نو ما هر څه وربخل الله دې موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي امین په باندې ووایه بس یو ناز شریف هم که خیر دې کې د ما موبایل پروت ده کې ټیم پورم ته ټیم وګوره ما ځان ته ټیم راخیو لس کم دوا بس یو ناز شریف هم هغه به الله سي خبره کوم زما رورې که نه ویل یم زما رورې دا به که خیر شي بل کال راشي بیا به کوو که خیري داسې ده که نه که نه خبره ختمه شوه هیله شروع شوه که نه سبحان الله وایه سبحان الله ماشاءالله ماشاءالله نو دا یو ناز شریف وایم نو زما په تقریبا 6 منټه کم 2 غنټې برابر شي ښه 6 منټه پاس ناستو ما په چې 2 شي 6 منټه کم 2 غنټې بشي خو تاسو لږ درود شریف وایه اگر سرفراز مولوی سے پشام روڈ دیتا گورا نچنا سے مخامخ میں سرفراز سے براہ دیتا ہوں نظر گورا اللہ اللہ بایا بندہ اللہ اللہ بایا اللہ دا محمد الطاف سے اللہ دے تاثر په دې ژوند کې خوشاله ساتي دا یو بیدار شخصیت دی او دې چې کومې علاقې نه راغلی هغه ټوله مینه ده هغه مروت دی لکي مروت او لکي مروت ما دې ته پته ما داسې کوڅه په کوڅه کتلی دی او هغه سنیان خو سم سنیان دي لیوني دي لیوني په خدای یقین نه کوي الله دې تاسو ته کوم دی دا د لکي مروت ډوډا دا ډوډا دی شادي خان مولانا صاحب ته کلی الله اکبر اللہ اللہ بایا بندہ اللہ اللہ بایا اللہ اللہ ذکر درد ہر دم کواد زڑو تجدی پیریا آیا اللہ محمد بابا تاپ لیلا باپ مصطفیٰ نبی جڑی تاپ لیلا باپ مصطفیٰ نبی جڑی مراز مجنون آزار مراز مجنون مقابل محمد بابا
जवानों के संगम की गीत पर महफिल सादिकानों के अगर बादों को दरमान शिबनी जानों की शास्त्र की लंबी औज़म आस्तर के खुदा खुदा लच्छे पे गईता हर चिश्मा कला निदलेनी तापलेला बाप मुस्तफा नबी जललेनी मराज मजनुदाम काबिल मोहम्मद बगा तापलेला बाप मुस्तफा नबी जललेनी तापलेला हुसन अहमद नबी तमाम शुबरी खबर नशे मिला कुमेटी जुड़े दादे मिंबर नशे जुमाई बहोगे गर सवलते दिल बर नशे साजी गर दखनी दे औज़मा जिगर कबाब कबाब देर पतंगान पसरोलंगो किस लजीज ले तापलेला मुस्तफा नबी जललेनी तान मजनून मोहम्मद बाबा तापलेला मुस्तफा नबी जललेनी तापलेला मुस्तफा नबी जललेनी मान जाना मिला की क़यामत की रमशी रशीए माशाअल्लाह साला बखला दफल हुसन लबुल की रशी मैदान बहर छाना ब्याह बल्ला लाही रशी गर्जमुद्दीना मजनून बाने ओका तापलेला बाप मुस्तफा नबी जललेनी तापलेला बाप मुस्तफा नबी जललेनी मरा समझना आसान मरा समझना मुकाबिल मोहम्मद बाबा तापलेला बाप मुस्तफा नबी जललेनी तापलेला हयात खान नंद कमाल को कमाल माशाअल्लाह नंद सड़े तकड़ा शेर दे ढेर खशेर दे अल्लाह दी दिनो दुनिया खिस्ता का अल्लाह दे अल्लाह से दस्ता फरमाइश्ता करा तम याद हुआ खोतवा जमात पर ऊ बे हमदता खला गवाड़ी और तो बेमत से वे ला रखी लगे खलास दुरू शरीफ हुआ तासो तोर तोर जुल्फालरी तोर तोर जुल्फालरी तोर तोर जुल्फालरी वही तोर तोर जुल्फालरी तोर तोर जुल्फालरी वही तो बनाली दिली महमरूमा शर्मालरी तोर तोर जुल्फालरी तोर तोर जुल्फालरी
سترګي آسان مونږ پروګرام بجاری خو تاسو دعا وکړئ بیماران به خاص یاد وای زمونږ د دې کلی کسان دي په مسافرۍ کې دي او ته به خصوصي دعا کوي یا به مونږ پروګرام خپل چلو مخته تاسو نو خجي خماس بخین ما پس بیا مې فشته کنه مې تاسو ته بدینه بعد ډایرک اجازه دي دعا وکړئ به تاسو ته اجازه مونږ په زړه خیره او موږ به کله کوي موږ برسته تاسو بیمارانو پر د دې کلی مسافر دي هغه له خاص دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. خدای حاضرین جمع وبخا حاضرین جمع مور و پلار وبخا مور و پلار سلسله نسب وبخا جميع امت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دارینا زنانه وبخا داراغلی خلق چې چا مشران وفا شوي دارینه زنانه الله دې ټول وبخي د علماء کرام او د دې تمام علماء کرام دې طرف ته او دې طرف ته الله د ټول حاضرین خپل بارگاه ربوبیت کې قبول او منظور کا چې څومره مسافر د دې کلی دي د بل کلی دي د بل کلی دي مسلمانان دي الہ العالمین جل جلاله ټول ته د مسافرۍ لارې آسان کړي په ډېر خوشحالو پر ډکو منګلو خدای بار بار خپل کورون ترا وسته ملک صاحب دی والد محترم سے د دې آبا او اجداد په دعا کې یاد کړي چې الله بخنه نصیب کړي زموږ استاد مور او پلار دی الله وبخي الله مو په خپل قرآنی خوشاله کا الله مو په خپل کلی خوشاله کا د تمام علماء کرامونه یو جهان منن زموږ یو دوست 400 کې زمان دوست زما تنو جګر دی محمد اشفاق صاحب د 400 دعا وته چې الله جل جلاله دین او دنیا دواړه خسته کی خدای دې ول ډېر خوشاله ورکی زد علامہ احسان الله القادری صاحب جناب علامہ عبدالرشید صاحب ساسو جی محمد احمد رضا صاحب هغه تور پټکی والا مالک سے رضوان الله صاحب او دارنګ زموږ جناب علامہ محمد الطاف صاحب جناب محمد عمران صاحب او ګڼ شمېر علماء کرام بالخصوص شیبر صاحب او نور د سر تاجونه الہ العالمین دا ټول خاد او آباد لرا تاسو هر مشکل دی الله آسان کی په دې کلی کې کورونو کې هسپتالونو کې چې څومره بیماران دي الله دې ول صحت کامل ورکی الله مبني بیړۍ روانه کا تاسو نو چې تاسو شکریا ادا کوم جی امیر محمد صاحب ته دعا وکړئ چې الله دې دین او دنیا خسته کې خدای ول ډېر خوشاله ورکی صلی الله تعالی علی خیر خلقه